دفاع د ټول امت کوي په مینا اتلان غازیان د غازیان د عامه ساتنې ملي تصدۍ معینت مسلکي او مجهز ساتونکو د هیواد په کچه د خصوصي سکتور لپاره ډاډمن او آرامه چاپیریال برابر کړی دی. د عامه ساتنې ملي تصدۍ معینت اړوند زړور او برجسته ځواکونه چمتو دي چې په هر ډول شرایطو کې د هیواد او هیوادوالو له بانکي سرمایو څخه د خپل سر او مال په بدله ساتنه وکړي. اتلان غازیان د غازیان ساتنه د قرآن کوي سپیڅلې. دا د کابل ښار په شهر نو سیمه کې د افغان یونایټډ بانک مرکزی دفتر دی چې 24 ساعته د پوره ډاډمن امنیت په درلودلو سره هیوادوالو ته بانکي خدمات وړاندې کوي. د عامه ساتنې ملي تصدۍ معینت ژمن متحد او پیاوړي ساتونکي د افغان یونایټډ بانک د امنیت ساتنې لپاره ګمارل شوي چې لله الحمد په مسلکي توګه د یاد بانک امنیت په ښه شکل سره تامین کړی دی. خار د میرویس نیکه بچی دی روزلې شزل مجاهد احمد الله نومان د افغان یونایټډ بانک د محافظتي قطعې قومندان د خپل روزمره فعالیتونو په اړه وایي او ډاډ ورکوي چې د عامه ساتنې ملي تصدۍ معینت اړوند مسلکي او مجهز ساتونکو د یاد بانک امنیت په ډیر ښه شکل سره تامین کړی دی. د افغان یونایټډ بانک ټول پرسونل الحمدلله ښه په مورال او ښه په ایمانداري سره خپله وظیفه سرته رسوي. د اوسه پورې الحمدلله په هیچا کې داسې دغه نه دی لیدلی چې هغه د خپلې وظیفې څخه غفلت کړی. الحمدلله د ټول پرسونل برخورد د بانک د کارکوونکو سره او د مشتریانو سره د اوسه پورې خو الحمدلله ډېر ښه روان دی. دغه ژمن او مسلکي ساتونکی چې د افغان یونایټډ بانک د امنیت ساتنې لپاره په دنده بوخت دی وایي چمتو یو چې د هیوادوالو له شتمنیو څخه په کلکه او میړانه ساتنه وکړو. زه د افغانستان ملت لپاره خدمت کوم او د بانک زما وظیفه ده. زه خپل په وظیفه په صداقت سره ادا کوم او مونږه ملا تړلې ده د افغانستان د خدمت لپاره. مبین احمد امین چې د افغان یونایټډ بانک معاون دی وایي د عامه ساتنې ملي تصدۍ معینت روزل شوو ساتونکو د افغان یونایټډ بانک امنیت په ډیر ښه او مسلکي شکل تامین کړی دی. د محافظ حمید لخوا چې کوم پرسونل موږ ته معرفي شوي دي واقعیتا موږ رضایت ځنې لرو او د مشتریانو سره د برخورد واقعیت پروفیشنل بیهیویر ورسره لري او یو ډېر ښه طریقه باندې زموږ مشتریانو سره برخورد لري او برخورد ورسره کوي. کوم پرسونل چې دوی موږ ته معرفي کړي دي په کوم تعداد چې زموږ ضرورت دی په هماغه تعداد زموږ سره پرسونل راکړي دي او ټول هغه تخنیکي مسایل چې دوی خپل ټریننګونه پر وخت باندې ورکول کیږي او پر وخت باندې دوی ته مطالعه او تعلیم ورته ورکول کیږي چې تر څو وکولی شي ښه بهتره خدمات وړاندې کړي. چون د پخوا څخه دوی کار معلومه چې عامه خلکو ته خدمات ورکول او د دې خدمات څخه د ټول عمر څخه موږ راضي یو. کوم کسان چې د دې د خوا څخه معرفي شوي دي ډېر تعلیم یافته خلک. د عامه ساتنې ملي تصدۍ معینت په چوکاټ کې د متحدو مسلکي او پیاوړو ساتونکو په درلودلو سره خوښ یو چې په هیواد کې مو هیوادوال په ډاډمن او مطمئن چاپیریال کې د خصوصي او ملي بانکونو له خدماتو څخه برخمن دي.